تخنیک او مسلک دی زینت دی ځوان د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې تخنیکی ټیم په نړیواله کچه سیالیو کې چې د بیلابیلو یو شپېته هیوادونو وګړو پکې ګډون کړی و څلورم پنځم او پنځلسم مقامونه ترلاسه کړل. نورحال د محمد نبی افغان په راپور کې. په چین کې د لسګونو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په استازولۍ ګډون کوونکي تخنیکي ټیم د غوره مقامونو ترلاسه کولو په موخه ستاین غونډه د دغې ادارې مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت په بیا واک ته رسېدو سره په پوره ژمنتیا په اماراتي ادارو کې کار اهل کار ته سپارلی چې له همدې امله یې ډېرې لاسته راوړنې لرلي چې ښه بېلګه یې په چین کې جوړو شویو سیالیو کې افغان ګډونوالو غوره مقامونه ترلاسه کړي. وظیفه بر اساس اهلیت به کسی سپرده بشه نتیجه اون افتخار است که امروز همه ما شما افتخار میکنیم. گفتم که با وجود نبود امکانات، با وجود مشکلات فراوان جلوی این بزرگوارا باز هم میتونن افتخار بیافرینن. واقعا حرفی برای گفتن نمیمونه جز اینکه اینها را بگوییم که بهترین ها هستند. ورته مهال د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې په اډانه کې استادان او ګډون کوونکي د اسلامي امارت او په ځانګړې توګه د دې ادارې څخه خوښ شوي چې په بېلابېلو برخو کې ورته د سیالیو زمینې برابرې کړي. ما تمام بخش‌های اصلی و اساسی روباتیک که 5 بخش تشکیل می‌دهد می‌فهمیدیم. این نکته قوت ما بود. این باعث شد ما بتوانیم مقامی خوب و تصاویر خوب در مسابقه داشته باشیم. در بخش رباتای صنعتی بوده که در اون بخش مثلا هم بخش انستالیشنش بود، یعنی هم بخش ترتیب و قرار دادن قطعات گپایش بود که وارد باید انستالیشن میکنن به شکل هاردویر و هم به شکل سافتویر باید تو برنامه نویسی میشد. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مسؤلین زیاتوي یا د سیالۍ چې په چین کې جوړې شوې وي د یو شپېته هیوادونو شاوخوا 300 تنو پکې ګډون کړی و چې افغان ګډونوالو پکښې غوره مقامونه ترلاسه کړل.